السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ ویاست. ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې دا رقم تصویر جوړ کړئ که له هغسې فلاس ډیزاین شوی وي. نو ملګرو راځئ ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ټوله مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې یو اپس ته د سکیچ فوټو په نامه ده، هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دا ډاونلوډ کړئ بیا به دلته راسئ په سکیچ فوټو باندې به کلیک درسره وکړئ. ملګرو کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به راسئ ګیلري به ور وښیاست. په ګیلري کې کوم تصویر تاسو غواړئ چې جوړ کړئ. زه ورته دا تصویر غواړم، هغه تصویر به ور وښیاست او د هغه رقم به دلته راسئ. تصویر به دلته کراپ کړئ، دلته به چیز کړئ دا ټیک مارک شان باندې به کلیک درسره وکړئ. ملګرو کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره هغه سکیچینګ روان ده. نو ملګرو دا تصویر به اوس خپله سکیچ شي، یعنې خپله به دی ډیزاین ورکړي که له دا تصویر چې تاسو په لاس جوړ کړی وي. نو ګوره ملګرو هغه تصویر د مکمله شو. اوس دا تصویر ګوره دی جوړیږي که له په لاس یې ډیزاین کیږي. ګوره هغه خپله دا رقم په خپله ډیزاین کیږي، خالي به تاسې ورته کښېنئ. ملګرو کله چې دا تصویر پوره شو، یعنې دلته اوس ګورئ تاسو کولی شئ چې په هغه کې نور ډیزاینونه ولګوئ، نور افیکټسونه ولګوئ. د هغه رقم افیکټس هم په لګوئ، هغه رقم افیکټس هم په لګوئ شئ. ګورو دا تصویر شو، دا په لاس ډیزاین شو. اوس راځم دلته بل یو په دروم، په دا بل یو باندې به خالي کلیک درسره وکړئ. ګوره اوس د هغه سکیچینګ روان ده. ملګرو ګوره دا تصویر هم دلته چیز شو، سکیچ شو. د هغه رقم دلته چې تاسو دا دورې بوځئ هر رقم تصویران چې مو غوښتو خالي به په هغه باندې کلیک وکړئ، هغه سکیچینګ به خپله روان شي. ګوره ملګرو دا تصویر هم دلته چیز شو، سکیچ شو. د هغه رقم دا دورې ولاړ شئ لاندې ښایسته ښایسته افیکټسونه دي، هر رقم افیکټس هم په لګوئ، خالي په هغه باندې به تاسو کلیک درسره وکړئ. نو ملګرو ګوره دا تصویر جوړ شو. اوس راځو دا به څنګه تاسو سووئ. ملګرو کله چې تاسو دلته راسئ، اوس که تاسو غواړئ چې خپل تصویر سیو کړئ، ګوره بالا سیو لیکلی ده، په دې سیو باندې تاسو کلیک وکړئ هغه نه سیویږي. د هغه رقم که تاسو لاندې وګورئ دلته فیسبوک ده، انسټاګرام ده او نور شیر دي، او په دا کونج کې یو سور نشان سره ده ډاونلوډ نشان ده، په دې به تاسو کلیک درسره وکړئ. کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ ګوره ایمیج سیو ټو سټوریج، یعنې هغه تصویر چې سیو شو. اوس به تاسو په بیک باندې به ولاړ شئ. کله چې تاسو په بیک ولاړ شئ دلته به راسئ ګیلري ته. ګیلري کې به هغه تصویر چې شي سیو وي، خالي به دلته راسئ. ګوره تصویران چې دي سیو شوي دي. نو ملګرو خدای دې وکړي تاسو به زموږ ویډیو خوښه شوې، او که تاسو چیرې زموږ ویډیو خوښه شوې نو زموږ ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ په خپل چینل کې هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو میلاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیو کې. د خدای په امان.